ملګرو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. الله تعالی دې وکړي چې تاسو هم زموږ په شان روغ رمټ او په صحت منظم یاست. زه د نن یو ځل بیا ستاسو په وړاندې له یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه کولی شو د یوټیوب چینل جوړ کړو. نو ملګرو د ویډیو نه مخکې تاسو د زما چینل سره سبسکرایب کړئ که چا نه وي سبسکرایب کړی او په څنګ ورسره د ګړنګي نشان ووهئ. نو راځئ ملګرو چې په ویډیو پیل وکړو. ملګرو تاسو به خپل براوزر اوپن کړئ. دا هر براوزر چې ستاسو سره وي. زما سره دا د کروم براوزر شته. تاسو به بیا په براوزر کې دلته سرچ کړئ یوټیوب ته ولاړ شئ. د یوټیوب براوزر ته تلو نه مخکې تاسو باید دغه درې ډاټ چې وي دغه یوټیوب نه مخکې تلو دغه درې ډاټ باندې تاسو کلیک وکړئ ملګرو. نو بیا تاسو دغه ډیسکټاپ سایټ باندې کلیک وکړئ. نو کله چې ستاسو کمپیوټر د ستاسو موبایل کمپیوټر شکل ته واوښتئ بیا به تاسو یوټیوب باندې کلیک وکړئ. یوټیوب که اوسئ ده که نه وي بیا به تاسو ورته ولیکئ www.youtube.com. کله چې ملګرو یوټیوب خلاص کړئ دغه کونج کې دا ویني دغه خپل د چینل یا عکس تاسو معلوم شي یا هم دغه باندې تاسو کلیک وکړئ. د کیو چې دلته لیکلی په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړئ نو دلته به تاسو مای چینل باندې مای چینل وینئ. په دغه مای چینل باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته ملګرو ستاسو ته وایي چې ستاسو دغه نوم د چینل څه د خوښ مو دی دغه نوم لکه مخکې بله ویډیو چې ما ورکړی و نو زه ورته هم چې و دغه نوم مې خوښ دی. دلته لیکلي کریټ چینل په دې به تاسو کلیک وکړئ. نو ستاسو چینل چې دی هغه به جوړ شي. صرف په دې ختم نه شو چینل اوس ډېر کارونه لا پاتې دي ملګرو. نو ملګرو اوس دلته تاسو ته دلته کریټر سټوډیو مخکې لیکلي اوس کسټمایز یوټیوب سټوډیو بیټا ده. اول به تاسو دغه چینج کړئ. صحیح ده په دې یوټیوب سټوډیو بیټا باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو بیا ملګرو تاسو راسئ دغه لاندې د سیټینګ وینئ. کله چې مو په هغه کلیک وکړئ تاسو ته سیټینګ معلومیږي. صحیح ده په دې لاندې سیټینګ دا وګورئ د سیټینګ نشان باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ دلته بیا تاسو ته دغه خانې راځي. صحیح ده دلته د جنرال چې د خپل انتخاب شوی دلته به تاسو کریټر سټوډیو کلاسیک دا انتخاب کړئ. صحیح ده مخکې دا بل انتخاب دلته تاسو کومې پیسې چې غواړئ هغه پیسې دلته ورته ورکولی شئ. ډالر غواړي هر څه چې غواړي خو دغه ډالر د افغانستان لپاره صحیح دي. صحیح ده نو دې کې به تاسو نور دغه نه کوئ بس دغومره سیټینګ یې بس دی. بیا به تاسو دغه سیو وینئ. د سیو به تاسو اوس چې سیټینګ ګوره سیټینګ سیوډ سیټینګ چې کله سیوډ شو ملګرو تاسو به بیا د دغه صفحې نه ووځئ بیک بټن به ووهئ. صحیح ده خپل هغه مخکینۍ صفحه چې کوم هغه ته ولاړ شئ. نو دلته ګورئ اوس یې یوټیوب سټوډیو بیټا لیکلی ده خو اوس چې کله تاسو ته ریفریش کړئ نو دا به خپله ورکه شي. ورته ګورئ ملګرو یوټیوب کریټر اوس به تاسو په دې کریټر سټوډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړئ ملګرو تاسو به راسئ دغه چینل چې لیکلی دی د چینل باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ. چینل کله چې چینل کلیک وکړئ دلته اوس دغه زموږ چینل چې دی دا انلیجیبل دی ځکه موږ په افغانستان کې د یوټیوب پارټنر پروګرام نه دی ویریفای په دې خاطر موږ ته اجازه نشته. نو اوس موږ څنګه کولی شو چې بیا هم دغه کو ویریفای کړو. اول دا ویریفای اپشن دی دا هم ډېر ضروري دی. اول به ملګرو چینل ویریفای کړو په هغه نه بعد بیا مونټایزیشن بیا آن کول در خوښوي. دلته ویریفاید باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسو د هر هیواد یاست هغه ورته کنیکټ کړئ. ما د خپل افغانستان تیار دغه شوی دی. نو دلته باید تاسو ته یو میسج درځي هغه په کال باندې غواړئ که ټیکسټ میسج نو تاسو به ټیکسټ ورته ووهئ. بیا دلته خپل نمبر ورکړئ هر نمبر چې وي ستاسو داسې نمبر ورکړئ چې په هغه نمبر تر 2 چینلې زیاتې نه جوړې شوي. د نمبر ما ورکړئ بیا به تاسو سبمیټ ور ووهئ. اوس دلته تاسو نه کوډ غواړئ کوډ به ورجمع کړئ. ما ته کوډ راورسېدی 516 بیا
دې به تاسې سبمیټ کړئ خو دا کوډ په 2 دقیقو کې خامخا تاسې ورسوئ کني نه کېږي نو دلته وګورئ کنګریچولیشن یو یوټیوب اکاونټ ان نو ویریفاید زموږ اکاونټ چې دی ویریفاید سو نو اوس ملګرو تاسې به دا د ایډسنس سره وصل کوئ او دغه رقم مونټایزیشن بیا آن کوئ نو دا به که دغه ویډیو کې ټول در وښیم نو ملګرو ویډیو به ډېره غټه سي نو په دې خاطر زه به تاسو ته دغه یو طریقه بله هم در وښیم چې دغه مونټایزیشن یې انیبل کړو او بل نور بیا تاسو ته ایډسنس سره وصل کول په بله ویډیو کې انشاءالله در وښیم نو د دې سره دغه چې انیبل کوئ تاسې به دلته د ایډوانسډ باندې به کلیک وکړئ ایډوانسډ کله چې دلته کلیک وکړئ دلته تاسې ګورئ دلته افغانستان انتخاب دی دلته تاسې یو بل ملک انتخاب کړئ مثلا زه په دې کې یو ملک انتخابوم دا کاناډا مې انتخاب کړله کاناډا مې انتخاب کړئ هر ملک تاسې انتخابوئ صحیح دی بس دا لاندې سیو ویني دا سیو په ووهئ نو اوس یور چینج واز سیوډ دینه به وځي دې صفحې نه دلته دا به ریفریش کړئ ګورئ ملګرو زموږ مونټایزیشن چې دی انیبل سو نو ملګرو که چیرې نو ایډسنس هم درته وښیم په دغه ویډیو کې نو دا ویډیو به ډېره اوږده سي ځینې ملګري چې دي د غټې ویډیو نه فاضابېږي نو په دې خاطر زه تاسو ته بله ویډیو جوړوم انشاءالله نو په هغه ویډیو کې به تاسې د ایډسنس سره وصل کولو طریقه هم زده کړئ نو ملګرو ښایي ستاسو دا ویډیو خوښ سوي کوم چیرې خوښ سوي لایک حتما ورکړئ او نور ملګرو سره یې هم شیر کړئ او د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ آنلاین زده کړې چینل ته راسئ نور په الله تعالی سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته